Değişir bakışın, gülüşün, üzünün rengi de. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو د واتس اپ یو داسې د کمال راز ښیم چې خپله به ورته حیران شي. دوستانو ډېری وخت به تاسو لیدلی وي یا تاسو به یې کوئ هم کله همداسې شي چې واتس اپ کې تاسو یو ملګري میسیج وکړي او تاسو نه غواړئ چې یاره زما دغه شخصي میسیجونه دې بل څوک وګوري، یا دغه کس سره زه میسیجونه کول غواړم او غواړم چې د دغه کس میسیجونه بل څوک ونه ګوري. یا نه تاسو موبایل ته لاک لګولی شئ، واتس اپ ته لاک لګولی شئ، خو تاسو نشئ کولی چې صرف د همغه یو کس میسیجونو ته لاک ولګوئ. نو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د کوم یو کس تاسو غواړئ چې د هغې میسیجونو ته لاک ولګوئ، ستاسو نه بغیر به بل څوک هغه بالکل نشي لیدلی. نو دوستانو دغه ویډیو نه سره تر پایه وګورئ، پوره معلومات به ستاسو په دغه ویډیو کې درکوم. دوستانو د دې دپاره یو اپلیکیشن پکار ده، ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. او که چېرته تاسو دغه ویډیو په فیسبوک کې ګورئ نو دغه ویډیو د پاسه وګورئ، اپلیکیشن لینک به ما لیکلی وي، نو په هغې کلیک اپلیکیشن په اسانۍ سره تاسو ډاونلوډ کولی شئ. د مثال په طور د ټولو نه مخکې دوستانو زه تاسو ته یو ټرایل ښیم. ګورئ دلته دوستانو ګوره دغه ملګری دی، زه د میسیجونه زه خلاصوم، ګوره نه خلاصېږي، صحیح ده. او همداسې که زه د دې بل ملګري خلاص کړمه، ګورئ صبر لا بل بند ګورئ اوس که زه دې ملګري زه خلاص کړم نو ګورئ زه وټس اپ خلاصولی شم. او که چېرته دا خلاص کړم نو ګورئ دلته ما لاک ورکړی دی، نو دا 1 2 3 4 زه کله هم ورکړم نو دا ګوره اټومیټیکلي خپله خلاصېږي. دا کېږي څنګه دوستانو؟ اپلیکیشن چې کله هم تاسو ډاونلوډ کړه، اپلیکیشن به تاسو انسټال به کړئ، خلاص به کړئ، سمپل ګورئ تاسو نه به څو پرمیشن غواړي هغه به تاسو الاوډ کړئ، یعنې اجازه به ورته ورکړئ. او د هغې نه بس به تاسو نه دلته فنګر پرنټ هم تاسو ورکولی شئ او تاسو پاسورډ، یعنې دلته تاسو پاسورډ ورکولی شئ. دلته د مثال په طور زه 1 2 3 4 ورکوم او تاسو کولی شئ، صحیح ده. اوس ګوره دلته دوستانو د ټولو نه مخکې به تاسو دلته دغه د جمع علامه راځي، صحیح ده. نو تاسو به په دې باندې کلیک کړئ نو دا به اټومیټیکلي تاسو وړي ستاسو واتس اپ ته، صحیح ده. اوس چې د کوم یو ملګري تاسو غواړئ هغه لاک کړئ، میسیجونه یې لاک کړئ، په هغې باندې سمپل تاسو کلیک کړئ او هغه به دلته راشي. نو ګوره دلته دا اوس لاک شو، چې کله هم زه په دې باندې کلیک کوم په دې باندې نو دا ګوره انلاک شو، او چې بېرته پرې کلیک کوم نو دا اوس لاک شو. نو ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې د هر یو ملګري میسیجونه هغه څه کې د دې ځینې ډېر په اسانۍ سره لاک کړئ. نو ډېر د کمال او خوندور اپلیکیشن دوستانو ضروري انسټال کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. نو دا وه نننۍ ویډیو، تر بلې ویډیو د الله په امان.